نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشي په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. الجزیره وایي د دوحې ناسته ګټوره و، امریکا ګڼې ژمنې کړې دي. د دوحې په لیدنه کې امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده. الجزیره انګلیسي په یوه راپور کې د خپلو سرچینو په حواله لیکلي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ وروستۍ لیدنه ګټوره وه او امریکا له افغانستان سره ګڼې ژمنې کړې دي. د راپورونو پر بنسټ امریکا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به بشري او اقتصادي مرسته کوي څو د دغه هیواد د اقتصاد وده وکړي. همداراز په دې لیدنه کې د افغانستان د میلیارډونو ډالرو د خلاصولو غوښتنه هم شوې ده چې امریکا په دې برخه کې واضحه ژمنه نه ده کړې. بل ورته بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې ناسته له لاسته راوړنو ډکه وه. بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دوحه کې د افغانستان اسلامي امارات او امریکایي پلاویو ترمنځ ناسته ګټوره وه. له دغه وزارت څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغه ناسته کې پر ګڼ شمېر سیاسي او علاقې وړ مسایلو خبرې شوې دي. دغه راز د دوحې تړون عملي کېدل د ګڼ شمېر ستونزو د حل یوازینۍ لار بلل شوې ده. د اعلامیې له مخې چې بشري مرستې باید په سیاسي مسایلو پورې ونه تړل شي ځکه چې افغانان تر بل هر وخت بشري مرستو ته ډېره اړتیا لري. امریکا ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره به بشري مرسته کوي او له نورو نړیوالو بنسټونو به هم وغواړي چې له افغانستان سره بشري مرستې ډېرې کړي. او وروستی لنډ خبر ده چې د جرمونو نړیواله محکمه وایي ملګري ملتونه د افغانستان ځانګړی استازی مشخص کړي. ملګري ملتونه په یوه میاشت کې د افغانستان رسمي استازی مشخص کړي. د جرمونو نړیواله محکمې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د یوې میاشتې په اوږدو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی مشخص کړي. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه. ښې چاره.